سینیټر بهرمن خان تخاص کوم چې راشي سټیج ته او د پړانګر ملک فیض محمد صاحب تخاص کوم چې د پښتنو د روایاتو درنښت باندې په سر کېږي. پاکستان پیپل پارټي زنده‌باد، پاکستان پیپل پارټي زنده‌باد. سینیټر بهرمن خان زنده‌باد، سینیټر بهرمن خان زنده‌باد، زنده‌باد. مومن قوم دی، کوتمان هیل قوم دی، که ملا ګوري قوم دی، نو دا ټول زمونږ مټي دي، دا ټول زمونږ رونه دي، د دې یو بل سره رشتې دي، یو بل سره کلي ولس دی. خو زه هغې قوتونو ته وایم چې که فیوچر کې د سینیټر بهرمن تنګي په مخ کې د قومونو جنګ شروع کړو، نو بیا زه ګورم چې ته زمانه په دې سیمه کې سیاست څنګه کوې. او بل طرته چې د کومو پښتنو خلکو یو میلمه راځي، نو بیا هغه ناکام سیاستدانان، هغه ناکام امینس چې هغوی د خپل مستقبل نه یریږي، چې د هغوی خپل کرپشن نه یریږي، چې د هغوی خپل بېعزتۍ نه یریږي، چې د هغوی د خپل غلط کردار نه یریږي، هغوی ته وایي چې یاره په دې جلسه کې به کمې خبرې کېږي، لحاظه دا جلسه خرابه کړه چې زما خلاف یا زما د کرپشن خلاف خبره ښکاره نه شي. دا د هغه غلط فهمۍ وي. زمونږ د زمونږ نن هم دا خبره ده، هغې ته هم دا ویم چې ملا ګورې زمونږ رونه دي، عثمان خیل زما رونه دي، مومن زما رونه دي، چې کوم قومونه دي هغوی سره زما رشتې دي، هغوی سره زما کلي ولس دی، هغوی سره زمونږ ورورولۍ دي. خو زه په هغې سیاست لعنت کویم چې کوم سیاستدان د خپل کرپشن پټولو دپاره د دوه قومونو جنګ شروع کوي او دا سوچ کوي چې دوی جنګ وکړي، زما کرپشن به ښکاره نه شي. ما د الله سره وعده کړې ده، ما د الله سره دا وعده کړې ده چې د مومن ټایم کې د عثمان هیل حق باندې چا ډاکه اچولې ده، دا به ظالم او دې دنیا ته به ښکاره کوم چې دا د عثمان خیل قوم دی. زما عزتمندو، نن موږ دلته ناست یو، موږ دا ویو چې که انتظامیه کله هم څه خبره کوي، نو زه د عثمان خیل د قوم د طرف نه انتظامیې ته وایم چې دا ډېر پولایټ خلک دي، دا ډېر پښتانه خلک دي، دا په ملک ډېر مهین خلک دي. زه ډي سي صاحب ته هم وایم، زه اے سي صاحب ته هم وایم، زه ډي پي او صاحب ته هم وایم چې کوم موړ باندې تا ته د امن ضرورت وي، تا ته د سپورټ ضرورت وي، تا ته د کار ضرورت وي، نو زه تاسو ته نن وایم چې د عثمان خیل قوم به ستاسو سپورټ هم کوي، ستاسو ملګرتیا به هم کوي، تاسو سره به ولاړ وي، خو د دوی په حق ډاکه ته نشي اچولی. دا ډاکې اجازه تاله نه درکو. نن موږ الحمدلله موږ پارلیمان ته رسېدلي یو، پارلیمان کې سب کمیټي جوړه ده. تاسو چې کوم درنه ورکوله، تاسو چې کوم احتجاج به کوو، تاسو چې کوم جلوسونه به ویستل، نو زه ټول عثمان خیل قوم ته، که د باجوړ دي، که هغه د امبار دي، که هغه د پړانګار دي، که د ملکند دي، که د مردان دي، که د چارسدي دي، ټول عثمان خیل قوم په خیبر پښتونخوا کې چې انشاءالله زمونږ د احتجاجونو، زمونږ د درنو ټایم ختم دی. موږ پارلیمان کې ناست یو او ما پارلیمان ته یو خبره کړې ده چې کوم سړي د شپې په توره تیاره کې د عثمان خیل قوم په 1.5 لاک روپۍ جیب خرڅوي، نو هغه ته زه وایم چې دا ستا د پلار جاګیر چې تا د عثمان خیل قوم ځمکه په 1.5 لاک روپۍ خرڅوله، دا ستا د پلار جاګیر دی. دا جاګیر د عثمان خیل قومو، دا د دوی د بچو، دا د دوی د بچو د مستقبلو، نو کم از کم ته د دې علاقې سیاسي مشر وې امینې صاحب، نو تا به د دوی په حق ډاکه نه اچوله. خو زه دې ځای کې د کمیشنر پېښور ډویژن د ریاض مسعود صاحب شکریه ادا کوم. داسې بیروکریټس مور د کینی او داسې بیروکریټس پیدا کی چې ریاض مسعود صاحب پیدا کړی دی. داسې بیروکریټ کینی دا مور د
کینې او داسې بچې دې راوړي چې د ریاض مسعود شانتي عوامي 100 نوکر پیدا کړی دي بیروکریټ پیدا کړی دي کمشنر پیدا کړی دي چې په دې پوهېږي چې د عثمان خیل قوم عزت څه دی د هغوی حق څه دی د هغوی ذمه داري څه ده او هغه بل اوس هغه د ستاسو په مخ کې ثابته کړه چې دا ستاسو حق دی او که کله هم زمانه تپوس شو زه به په دې حق کې تاسو سره ودرېږم د عثمان خیل قوم دپاره به زه هم جګړه کوم زما عزتمندو پښتانه وي بل په سټینډ کمیټه کې د کمشنر صاحب پلار هم دا الفاظو چې بادشاه ډیم او داسو ډیم کې په څو ځمکه هر څه شوې ده آیا عثمان خیل قوم څه ګناه کړې ده نو ما ورته سینیټر صاحب ما ورته زه ورته لالا ویم ما ورته لالا کله چې د میر جعفر او میر صادق کردار څوک ادا کوي کله چې زما مقامي امنه صاحب زما په حق دا کوي نو بیا به په 1.5 لاک روپۍ جیب خرڅېږي خو انشاءالله چې موږ دلته وجود یو چې موږ دلته ناست یو چې دا ریاض مسعود شانتي افسران دلته ناست دي نو انشاءالله د عثمان خیل قوم په حق باندې هېڅوک هم ډاکه نشي اچولی دا زما تسلي ده دا زما وعده ده او دا وعده به انشاءالله تاسو سره د قیامت تر دې پورې پوره کوم زه د دې ځای نه د ریاض مسعود صاحب شکریه هم ادا کوم او چې داسې افسران وي نو مسایل به هم حل کېږي چې داسې افسران وي قومونو جنګ به هم نه کېږي چې داسې افسران وي نو د پښتنو خلکو شمله به هم اوچتېږي نو زه د دې ځای نه ریاض مسعود صاحب ته سلام کوم او زه یې شکریه ادا کوم